تازه خبر افغان حکومت ایران کې د مقاومت قومندان د وژنې پټ جزئیات اعلان کړل. بلخوا مجاهد څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. المرصاد وايي جنرال سری ISI وژلی. د استخباراتو اړوند رسنۍ المرصاد راپور وکړی چې په تهران کې د افغانستان پخواني پوځي جنرال اکرام الدین سری او د هغه پر ملګرو د برید تر شا د پاکستان د استخباراتي ادارې یعنې ISI لاس او برید احمد شاه مسعود اړوند ډلې غړو لخوا شوی دی. سرچینه زیاتوي چې په برید کې د جنرال سری په ډله کې دننه د هغه مخالفو څیرو هم لاس درلود. د المرصاد راپور له مخې د پاکستان استخباراتي ادارې غوښتل د تیر افغان حکومت دوه نورو جنرالانو په څیر جنرال اکرام الدین سری هم پاکستان ته وروبولي او هلته ورته د افغانستان د امنیت ګډوډولو پروژه ورکړي چې ښاغلي سری ورسره مخالفت کاوه. په راپور کې راغلي چې اسلامي امارت له هیواده د باندې برنامې نه لري او نه له هیواده بهر کوم مخالف ترور کړی دی. تر دې وړاندې د مقاومت شورا یو شمېر مشرانو ویلي و چې هغه د طالبانو لخوا وژل شوی او غچ به یې له طالبانو اخلي. بلخوا مجاهد وايي تیر کال 180,000 دفاعي ځواکونو ته مسلکي روزنه ورکړل شوې ده. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وايي تیر کال اسلامي امارت د دفاع وزارت د امنیتي ځواکونو د روزنې شمېر 180,004 کسانو ته رسېدلی دی. ښاغلي مجاهد وايي همدا ډول په یو کال کې 100,300 پولیس په امنیتي جنایي سرحدي لوجستیکي او نورو برخو کې له روزنې فارغ شوي دي. نوموړي ویلي چې افغان حکومت تیر کال د ډیپلوماسي او له نورو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا په برخه کې د پام وړ پرمختګ لرلی دی. نوموړي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې په یاده موده کې د ریاست الوزرا د مرستیالانو وزیرانو او د کابینې د نورو غړو لخوا ټول 9 نوي بهرني سفرونه ترسره شوي دي. هغه همداراز ویلي چې تیر کال له بهرنیو هیوادونو 2,800,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.